دا فطرانه به موږ چاته ورکوو سرسایه چې کومه بلل کیږي هغه د زکات چې کوم مستحقین بلل کېدل چې کوم چاته زکات جایز وو و هغه ته فطرانه هم جایز ده چې سړی ورکي هغه د زکات مطلب هغه مستحقین څوک ولو په هغه کې موږ دا خبره کړې وله چې مثلا کستا ورور غریب و په بیش درڅه جلا و کستا خور غریب وه په بیش درڅه جلا وه که د هغسې ستا وراره راواخله ستا ورېره راواخله ستا خوریی راواخله ستا خورزه راواخله ستا اکا راواخله ستا ماما راواخله ستا خاله راواخله ستا مطلب هغه عمه راواخله بیا د هغسې مطلب په انډیوالانو کې راواخله په دوستانو کې راواخله په رشته دارانو کې راواخله د مسجد مولوي صاحب راواخله د مسجد مؤذن راواخله د مسجد طالب راواخله د هغسې مطلب ستا په کور کې ستا سره څوک مزدور دی ستا چوکیدار دی ستا ګنمین دی ستا د کور اشپز دی هر هغه سړی چې هغه مجبور دی محتاجه مجبور و محتاجه دا معنا د پاکستان په حساب درته وایم چې کوم سړی 1,80,000 روپۍ نه لري کې 1,00,000 روپۍ درلودې و هغه ته سرسایه جایزه د ورکولی سي کې 1,50,000 روپۍ درلودې و هغه ته سرسایه جایزه د ورکولی سي پروا نه لري اوس ویم سړی وایي مولوي صاحب دا سړی 1,00,000 روپۍ لري نو بیا څنګه سرسایه جایزه ده الله پاک چې وما او تا ته امیر ویلی دی چې کوم سړی امیر دی هغه دی چې 2.5 تولې سپین زر یا د هغه قیمت ولري و هغه ته امیر وایي که تر هغه کښته و هغه بیا غریب دی که ته دا وایي چې یاره یو سړی مطلب 1,50,000 روپۍ لري ته بیا سرسایه ورکوې موږ وایو او داسې ستا یو سړی 1,50,000 روپۍ لري پلار یې په هسپتال کې دی پر هغه باندې 2,00,000 روپۍ نوره خرچه راځي تا ته د ترازو په لاس چا درکړي چې راولاړ شولې چې تا څنګه کولې هغسې به کوې دا سړی موټرسایکل لري دا سړی خپل کور لري دا سړی رکشه لري اوس سړی هغه د روزګار دی هغه د ګزران دی گزاره یې نه ورباندې کېږي پروا نه لري خبرې مه سره جوړوئ په دین و اسلام کې د ځانه خبرې مه راولئ موږ ته الله او رسول راښولي دي د هغه په اخوا هېڅ چاته اعتبار ضرورت و حاجت چې دی هغه سته نه چې یاره زه وایم ته ماته لار راوښیه بل دی راوښیي دا بیا څه معنا ده چې دا پلانی سړی موټرسایکل لري نو چې دا سړی موټرسایکل لري پلار یې ناجوړه دی په هسپتال کې دی دا سړی موټرسایکل لري یا د هغسې خپل کور یې دی خپل کور یې دی بیا مطلب په کور کې دومره ستړي ورته جوړي دا زما 2 ملګري دي یو ملګری دا غریب دی مطلب هغه ول مولوي صاحب زما کمره ونړېدله ما اوس څه کول ما واده ولو بل ځوان رالی کوچنۍ دوکانداري یې د مولوي صاحب پرون می خپل کور مطلب دا کمره چې دا کریکس ولا نړیږي اوس پر نړېدو ده اوس په سړی وایي ته 1,00,000 روپۍ لري نو څه په 1,00,000 روپۍ ګزاره نه کړي دا خبرې مه کوئ قطعا یې مه کوئ 200 روپۍ ورکوئ نو خرې مې تر اسمانه رسېدلې دي مې ورکوه څه ضرورت دی چې ورکوې که دین منې که د دین منلی دی د رښتیاو دې منلی دی بیا د خبرو ګنجایش ضرورت نشته پکې که یوه ښځه دا ومني چې دا زما خاوند دی بیا به هغې ته ضرورت نشته چې هغه بیا خوله سره ښوروي او بیا بله خبره دا د عزیزانو هر هغه سړی چې هغه سرکاري ملازم دی هغه په د خپله تنخوا ګزاره نه کېږي یا 50,000 یا 80,000 یا 80,000 یا 1,00,000 ګزاره یې نور باندې کېږي هغه ته هم ورکولی شي خبرو سر خلاصېږي زه خالي د ملایانو نه درته وایم چې تی وایي چې یاره د ملایانو د خوا دې راخیستې ما اول ستا د خوا راخیستې ده د ټولو ملایانو زما سره ورانه ده په څه وجه ورانه ده ستا د وجې را سره ورانه ده او ته چې بیا وځې لوی منافقت کوې شیطانت کوې چې ملا نن داسې وکړو یا داسې وکړلو او بیا بله خبره دا د عزیزانو چې دا فطرانه به کله سړی ورکوي دا د اختر په ورځ پیشلمی کله ختم سو یا سهار سو بیا دا فطرانه پر سړي باندې واجبېږي که د مطلب هغه چې شو د صاحب نصاب چې کم بلل کېږي بیا که یو سړی راولاړ شو مثلا اختر لالي دی زه نن فطرانه ورکوم ورکولی سم و بلکل یې ورکولی سي ولې ورکولی سي وجه دا ده چې الله پاک د غریبانو دپاره ډیر سهولت و نرمي ایښې ده د غریب په دې شي کې ګزاره ده د غریب په دې شي باندې مطلب یو کار پرې کېږي نو کولی سي چې وارې کې دا موږ ته الله او رسول اجازه راکړې ده اوس په دې خبره بلکې د روزې مخکې هم ورکولی سي بلکې بله به درته وکړمه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې د اختر مخکې ورکړه فطرانه دا قبوله ده دا مقبوله ده او که د اختر بعد ورکه دا عامه صدقه ده عام خیرات عام نفلي صدقه و خیرات چې کوم بلل کېږي نو ښه خبره دا د سړی د اختر مخکې ورکړي د اختر څو عمر مخکې ورکم یو کال مخکې سید و پروا نه لري ستا اوس خو 2025 روان دی او د 2010
فطرانه لا هم وسور کولای شي پروا نه لري مشکل نشته په دې کې صحیح سلو او دا خبره هم ده که یو سړی وای ما په روز کال په اختر کې فطرانه نه دور کړي اوس یې ورکه قضا نه لري قضا نه لري مستحب ټیم لري هغه چې ثواب یې ډیر دی هغه ټیم لري چې د اختر مخکې ورکه که یو چا په اختر کې لاس تنګولو کار یې نه برابر دی بچان یې ډیر ولو د هغسې ترتیب پر چا پیسې باندې وي په لاس کې د ماښام د ګولې روپۍ نه ولې پروا نه لري بیا د اختره بعد ورکه بیا 2 میاشتې بعد بیا 15 میاشتې بعد بیا 10 میاشتې بعد ورکه هېڅ مشکل نشته دین موږ ته ډېره اساني جوړه کړې ده که یو سړی لري هغه یې 1 میاشت مخکې ورکولی شي فطرانه که نه لري هغه یې 1 میاشت بعد ورکولی شي پوه شوس په دې خبره باندې او بله خبره دا ده چې د یوه سړي فدیه ده مثلا 200 یا 500 یا 2000 روپۍ دي د یوه سړي ده دا ولسو کسان ته هم ورکولی شي صحیح سلو شل 50 روپۍ دي ورکې پروا نه لري او داسې هم کولی شي چې د کور مطلب په کور کې 10 افراد یو پر نفر 1000 روپۍ دي 1000 روپۍ دي غریب ته ټولې پر یو ځای هم ورکولی شي هېڅ مشکل نشته پریشاني نشته پوه شواست او بیا ما درته ویلي یو د غنمو فطرانه ده یو د وربشو ده یو د خرما ده او یو د کشمشو ده زموږ خلک راولاړ چې ټول په دا بله سلسله ده اوس چې راچوه کېدم دوبۍ سې چا میسیج ول مولوي صاحب زه نو په دوبۍ کې اوسېږم بچیان مې د هلته پاکستان کې په افغانستان کې دي اوس نو زه 200 روپۍ چې ورکوم د کم حساب یې ورکړم الله خدای ستا قربان دوبۍ له تللی مټ څنګه درته خوشحاله دوبۍ والا به څنګه مالدار وي څنګه به بولډال وي څنګه به سخیان وي څه به زورور درهم و کیسې به پورته کښته سرکۍ ته رالی و غنمو ته ودرېدلې دا خو زه مولوي صاحب یم نو زما دپاره که لاس تنګ دی نو زه به ورکړم مثلا 200 روپۍ اوس یو چا ته الله پاک ډېر وس ورکړی د روپیو دنیا ورکړی هغه ته څه ضرورت دی چې 200 روپۍ ورکوي ولې د کشمشو حساب نه ورکوي 3.5 کیلو چې 100 روپۍ جوړېږي څه پورته کښته نو هغه ته ما ویل ما لیونی مه کېږه ورکه پر نفر 1000 روپۍ ورکه 2000 روپۍ ورکه دا مه وایي چې زه د دوبۍ ته ورکړم که د پاکستان او د افغانستان ته ورکړم د دوبۍ حساب ورته ولګوه راوایسته د لې راواستو خپل وطن لري خپل قریبانو عزیزان لري راواستو اوس اوس په دې خبره باندې او بیا په فطرانه کې داسې ده چاته ډوډۍ هم ورکولی شي مطلب ته چې فطرانه ورکوي 500 روپۍ دي یا 800 روپۍ دي یا 1000 روپۍ دي د غریب دپاره مطلب لاس یې تنګ دی 200 روپۍ دي ورکې پروا نه لري تر 200 کم نه نو هغه چاته ډوډۍ وچه ډوډۍ هم ورکولی شي دوايي هم ورکولی شي یو جوړه کپړې هم ورکولی شي د هغسې مثلا د اختر دپاره د بسکټ و مټایي ورواخیسته دا هم ورکولی شي هر شی ورکولی شي هر شی شرط دا دی چې قیمت یې هغو نه چې څومره ته فطرانه ورکوې که 2000 روپۍ فطرانه ورکوله د 2000 روپۍ جوړه ورکه تر هغه نو بیا کمه ورکوم پوه شوس په دې خبره الله پاک دې موږ ته رانصیب کړي الله یې توفیق راکړي چې موږ د رښتیاو دین و اسلام تر ځایه ورسوو او په دین و اسلام باندې الله پاک له ما ته راضي کېږي دا خبره ختمه شو دا صدقة الفطر چې کومه د عاجزانو سرسایه پښتانه بولي فطرانه چې کومه بلل کېږي دا حضرت عبدالله ابن عباس فرمایي چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة الفطر پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا صدقة الفطر لازم کړی ده ضروري کړی ده